وایا ارمانه چې دا څنګه کیدی شي د محبت ارتقا څنګه کیدی شي چې پسې وینې د خپل رور هم څکی شم هغه جنۍ د بل چا څنګه کیدی شي. ډېره زیاته مننه. چونکې زه به صرف یو څو خبرې وکړم، زه به غزل نه ویم. اول خو درمان صاحب ته په کتاب باندې مبارکي ویم. الله دې وکړي چې څنګه درمان صاحب په ځوانۍ کې مونږ ونازو، داسې نور ځوانان مونږ په ځوانۍ کې ونازو. بل کمپیر ته دا یم دا لاښه ده چې ته په خپله صدر نه یې، چې د صدر صاحب خبره ته صرف په سټیج باندې کې کښېنو هغې کې دونه سختي راشي. صدر صاحب زموږ په خپله خوږ دی، خبرې نرمې دي، خو دا کمپیر والا هسې داسې لچه غونده کې ورکړي. دلته چې دی زموږ د ډېر لرې نه ملګري راځي. اوس که مونږ ته شي مونږ سره خو نوی انتخاب نه نو لکه زاړه شعرونه ویل خوند نه راکوي. خو دې کې داسې ملګري چې هغوی سره کشران راغلي، داسې ملګري چې هغوی ورته هسې کریټونه مات کړي چې یاره داسې پروګرام لځو بیا چې هغه کینو جو زمونږ کمپیر صاحب ورته داسې یو سخته غونده کې خبر راولي. نو زه خو په خپله چې دی نو دا خبرې که چېرته ماته وشي نو زه یې نشم برداشت کولی، ځکه چې زما سره زه په خپله کار څونه کشر یم، خو ما سره نور کشران ملګري هم زما نه راغلي دي. نو که دا خبره ماته کېږي نو زه د هغې باقاعده به بیا دلته احتجاج کوم. نو صرف کمپیر زما دغه خواست دی. نور ملګري دې کوشش وکړي چې یو غزل ووایي، خو که چېرته د مخکتنې سره مو شاعري لیکلی شوې ده د صدر صاحب په بخښنې سره، خو بیا که دوی سلیکټډ شاعران کړی وی، انتخاب شاعران وی، نو که هغوی بیا 15 غزلې هم وي هغه به بیا موږ برداشت کولی شو. نو په ډېره بخښنه چونکې زه خو په خپله دلته میلمه یم، خو نه د افسر صاحب خبرو دا ټول د پښتنو دا پروګرامونه چې دی کې موږ ټول پښتانه قربانه یو. نو دغه یو مشوره وه. نور ډېر زیاته بخښنه هم ستاسو نه، ځکه چې تاسو خو په خوږه کې زه والمه. صرف یو 3 شعر ویم چې تا د انا له وجې ما نه شکایت نه کوو، ځکه خو ما درته د اسم وضاحت نه کوو. او هلته کې یو سړي نامه د نفرت نه پیژنده، چېرته چې یو سړي په نوم محبت نه کوو. او صدر صاحب ما خو ټول عمر د خپل پلار د خپو تلي ښکل کړي، ما خو ټول عمر د خپل پلار د خپو تلي ښکل کړي، نو بیا په څه وجه بچو زما عزت نه کوو. ډېره مننه. ډېره زیاته